ذکر چې ورته دی وایي نو د ده څه مطلب دی چې معمولي په څه کې او بیا یو څو اذکار بیان شوي څو بیان شوي دي کې شپږ اخرنی چې کوم بیان شوی عنوان یې دی د جنت د خزانو د ګټلو دپاره کلمات یعنې که څوک غواړي چې جنت کې خزانه ورته میلاو شي نو هغه دې دا کلمات وایي اوس د هغې نه بعد وایي اووم ذکر یې راوړی دی یوازې د اجر ته یې وګوره وایي دوه کلمات یعنې دوه خبرې د ځمکې او اسمان منځ کې ټوله خلا د نیکو نه ډکوي ځمکې او اسمان ته وګوره که نه دې په منځ کې به څومره فاصلې الله ته پته ده که ته غواړې که نه چې دا خلا دا فاصله چې کومه د ځمکې او د اسمان منځ کې دا د نیکیانو نه ډکه شي د هغې دپاره به دا کلمات وي اوس اجر څومره دی نو سړی وي کیدای شي دا کلمات به هم ډېر اوږدی کیدای شي پوره شپه تهجد کولی یا نیم قرآن ختمولی دا نه معمولي هلته تا ته عنوان کې وي دوه کلمات نو حدیث د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه دی امام مسلم راوړی دی امام دارمي هم راوړی دی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الطهور شطر الایمان یا الطهور شطر الایمان پاکی برخه د ایمان ده او پاکی نیمه برخه د ایمان ده خیر دې خو خپلو ځایونو کې وضاحت شوی دی کوم ځای کې چې طهارت باس کېږي هلته موږ دا خبره تفصیلا بیان کړې چې څنګه دا طهارت نیم ایمان دی هلته موږ دا وضاحت کړی خو دې نه دا واضح شو چې شریعت څه خوښوي طهارت خوښوي چې نیم ایمان دی که نه د ایمان برخه ده نو بیا دا معمولي مه ګڼه ورته چې کله کپړې صفا اګوندې د عبادت په نیت الله اجر درکوي نیت نه دی دا ډېر فرق راولي ځکه خپل نیت ته توجه ساته صفا کپړې دې واچوري د عبادت په نیت چېرې زموږ شریعت زموږ نه غواړي الله پرې راضي کېږي الله دله اجر درکوي خوشبو لګې الله اجر درکوي خوله صفا کوي الله اجر درکوي د اوسېدو ځای صفا ساتي الله اجر درکوي او داسې پسې بیا ځه بیا وایي چې والحمد لله تملأ الميزان دا پکې په منځ کې بل ذکر راغی او یو پیر الحمدلله ویلو سره تله د نیکیانو ډکېږي الله اکبر ګران ذکر دی یادول خو به غواړي څه ذکر دی الحمدلله چې یو پیر د الحمدلله ووایي که نه یو پیر نو تله د نیکیانو هغه ستا ډکه شوه تملأ الميزان وجه دا دی چې تا د الله رب العزت لپاره د کمال صفات ټول هغه ثابت کړو عظمت او شان هغه دې ټول بیان کړو او د دې وضاحت موږ تېر شوي بیان کې کړه نو دې عنوان لاندې ګورئ دوه خبرې دي یو الحمدلله الحمدلله سره څه کېږي تله د نیکیانو ډکه شو صرف الحمدلله ته وایي دا خپله خوله جبه په دې الحمدلله باندې هسې عادت کوي او چې لا بیا دنه څوک تپوس وکړي چې څنګه کاروبار څنګه دی بچي څنګه دي ته بیا په مخه الحمدلله وایه د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه هر وخت به حمد الله وي او بلکې روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د ډوډۍ په دې منځ منځ کې هم الحمدلله وي دا خو ډوډۍ چې ته وخورې وروسته خو الحمدلله هغه په دې منځ منځ کې وویلی دا په صحیح روایت کې ثابت دی په دې منځ منځ کې ویلی دی ځکه چې هغه کوم سړی چې باشعوره یو نعمت محسوسوي که نه هغه هر وخت د الله شکر ادا کوي دا نه چې ته په هغه نعمتونو پسې ګرځې یو سوچ الله تعالی نه دي درکړي نو چې څوک درنه تپوس وکړي څنګه یې نو مخ مه ورانوه زه کله نه کله چا نه تپوس وکړم زه یم څنګه دی دا مخ داسې جوړ کړي زه چې اوس بریک ووایي زه دې ځمه ځکه چې دی اوس پر یاد راغلي مسلې به هم ټولو ته شتي خو دغه مسلې د هغه نعمتونو په مقابله کې کوم چې الله موږ له راکړي دي هېڅ دي که نه ها اوس څوک درنه تپوس وکړي چې مشکل درته څه دی ته ورته خپل مشکل بیان کړي لکه ملګری دی یا یو کس خواله ته ورغلی چې د مشکل حل کېدو کې د الله نه بعد د یو ذریعه وګرځي صحیح دی خو چې یو سړی درنه تپوس وکړي څنګه یې نو دې تا نه څنګه منئ ستا عام حالات څنګه دي ته به ورته څه سټوري به راړي چې ته یو قصه راوالې چې هغه جو دا داسې او هغه داسې او بس وې څه ژوند دی د غریب سړي څه ژوند دا
هغه کلمات دي چې رب العالمین پې ناراضه کېږي. هر وخت الحمدلله، هر وخت الحمدلله. که رب العالمین یو سړی داسې مصیبتونو کې اخته کړي چې دا جسم یې زری زری شي که نه، بیا هم الحمدلله. ایمان ورته الله نصیب کړی دی، الله یې رب دی، د پیغمبر په امت کې دی، په آخرت ایمان دی، د داسې الله خواله ورتګ دی چې هغه مهربان رب دی. په دې هر څه الحمدلله. او ګوره نه ایوب علیه السلام ته 13 کاله هغه څومره لویه بیماري تېره کړې، خو چېرته هغه داسې خبرې نه دي کړي چې دا یو په ما بیماري ده او دا دی او دغه دی او داسې دی. دا شکوې شکایتونه څه کوي؟ څه یې کوي؟ په الحمدلله سره یې ختم کړه. کم ګوره د شکایت کولو نه مننه راغلې، خو د هغې خپل ځای دی. سړي د نه د هغه مسلې تپوس وکړي یا بل څه وي، بیا څه خبره نه. هسې شکوې شکایتونه مه کوه، الحمدلله هر وخت وایه. ورب الکعبه کوم ایمانونو کې کوم نعمتونو کې چې موږ ډوب پراته یو که نه، که الله را سره صرف د دې یخو اوبو حساب وکړو که نه، صرف د دې یخو اوبو، او ته زما نه بیا جنت ته لاړ شه چې صرف د سره د دې یخو اوبو حساب وکړي. پاتې له دغه بې شماره نعمتونه مه کوئ، ناشکري د الله هر وخت شکر ادا کوئ. وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض. او سبحان الله والحمد لله ویل دا چې ته یو پیر ووایې نو د دې د ویلو سره د اسمان او د ځمکې په منځ کې ټوله خلا د نیکیانو نه ډکېږي. الله اکبر. یو ټکی الحمدلله څه کوي؟ نه، تله د نیکیانو ډکوي. بارک الله فیک. او سبحان الله ورسره ولګوه. ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کومه خلا ده، کومه فاصله ده، دا ټوله د نیکیانو نه ډکېږي. نور تر الله نه څه غواړي چې موږ دا مونه ګټو دا نیکیان. دا موږ ډېر لوی بدبخته یو. ما تېر شوي بیان کې دا خبرې وضاحت کړی چې ولې د سبحان الله او د الحمدلله دومره لوی اجر دی. یاد دی ته که نه؟ موږ ذکر کړی. والصلاة نور، د حدیث کې مخکې دي چې لمونځ رڼا ده. الله اکبر. ترجمه یې ګوره داسې کړې ده لمونځ په دنیا او آخرت کې رڼا ده. اگر که دا ترجمه کې اضافه ده، خو نه وضاحت یې دقه دی چې شرح یې کوې که نه لمونځ رڼا ده. نو کوم ځای کې رڼا ده؟ دنیا او آخرت کې. صرف آخرت کې نه، لمونځ دنیا او آخرت کې رڼا ده. زړه به دې رڼایي، ټوله غټه خبره ده، زړه به دې رڼایي، په زړه کې به دې نور سکون راحت. یاره په دې مانځه کې چې څومره خوند دی که نه، د دې نه دا بېلمازه سره خبر نه دی چې دې کې څومره خوند دی، څومره سکون دی دلته. ترشه لمونځ رڼا ده. کم کور کې چې لمونځ کېږي او خلک پکې لمونځ ګزاري، هغه کور کې رڼا وي، هغه کور کې نور وي. کم بچي چې ته یې په منظره واړې که نه، د الله په توفیق سره هغه بچو کې رڼا پرته وي، هغه بچو کې نور وي. د لمونځ ګزاره انسان په تجارت کې برکت یې او رڼا وي، په علم کې به دې برکت او رڼا وي. او بیا ټولو نه غټه خبره په قبر کې به درته رڼا وي چې کله د دنیا وله ته یوازې پرېږدي که نه هلته، او هر طرف ته دې خاورې شي که نه، او ته پکې منځ کې راګېرې، نو دغه ټیم کې که لمونځ او دستي کړی، نو په قبر کې به درته رڼا ویلایېږي. په ارض محشر کې رڼا چې ډېر ضرورت به یې په هغه ورځ. قرآن کې الله ذکر کړي که سورة الحدید کې چې په هغه ورځ به د مؤمنانو سره رڼاګانې، منافقان به ورته چغې وایي نقتبس من نورکم، موږ ته لږ صبر وکړئ چې ستاسو نه لږه رڼا والو. هغوی به ورته وایي شاته لاړ شئ، راوړئ ځان لکه شاته لاړ شئ. مطلب څه دی؟ دنیا ته لاړ شئ یا ارض محشر ته لاړ شئ. او په دواړو حالاتو کې بیا رڼا نه میلاویږي، نه دنیا ته واپس راتلی شي او نه ته ارض محشر ته واپس د پولیس سیرات نه تلی شي چې هلته ځان له رڼا راوړي. هلته به رڼا د کوم ځای نه راوړي؟ نو که غواړې چې قبر کې، محشر کې، د قیامت په هغه سختو مراحلو کې تا سره رڼا وي، نو څه به کوې؟ د لمونځ به اهتمام کوې څنګه چې راته الله او د الله رسول ویلي دي. دا ګورې زما او ستا د پلار نیکه دین نه دی چې په کوم ټیم یې که وبې کړو، چې څنګه یې که وبې کړو، چې کله م چرت او طبیعت برابري بیا به لږ اوږد کړو، چې کله م طبیعت خرابي بیا راته د منځه مه وایه. داسې زمونږ داسې مذهب نه دی چې خپله مرضي پکې کوه. دا دین د الله دی چې سید ته ویلي دي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. منځونه په مؤمنانو باندې الله په خپلو خپلو وختونو کې فرض دي. داسې زما او تا ته خبره نه ده واپس کړې چې ته خپل طبیعت ته ګوره. کوم ځای کې ګنجایش دي لکه مسافر دپاره
دسی بیمار د پاره چې هغه خوځېدی نه شي، تکلیف ته ورته، باران شو، سخت سیلی شو، دا جدا حالات چې شریعت یې کې گنجایش ورکړی، عامو حالاتو کې دا گنجایش نشته چې موږ ته یې په خپله مرضۍ لیټ کوو. والصلاة نور، بیا وایي والصدقة برهان، او صدقه ورکول دلیل د ایمان دی. الله اکبر. خیال هم دی که نه؟ د زړونو باندې خو الله پوهه دی. ما ته خو ستا د زړه پته نشي، تا ته زما د زړه پته نشته، خو دا نیک اعمال چې ظاهره کې کم دي دا دلیل د ایمان دی. لکه ته یو سړی اینې 15 وخته په جومات کې په اولني صف کې ولاړ دی، موږ به ظاهري فیصله کوو، دا دلیل د څه دی؟ د ایمان دی. قرآن تلاوت یو سړی کوي، لګیا د صدقې ورکوي، غریبانان، محتاج، د الله په دین کې په هره لار کې لګي، دا دلیل د ایمان دی. نو سترې اندازه ولګوو، زه به درته د هغې وضاحت نه کوم، او چې نه یې ورکوي نو د ایمان بیا په کومه مرتبه کې دی. نو ځکه غوټې مه ورکوئ، غوټې مه ورکوئ، ویې لګوئ د الله په بندګانو، او ویې لګوه په ځان باندې چې تم د دنیا خوند وسکې، او دا خوا و شا کې چې کوم غریبانان دي، محتاج دي، چې هغوی هم د دنیا او د ژوند خوند وسکي، ورسره به آخرت هم وګټي. نو چې غوټې دې ورکړې نو نه به رانه دنیا ویني نه آخرت، ځکه چې ځان دې هم خراب کو او عبادت دې هم ونه کو، اجر درته نه میلاویږي. او کیدای شي الله دې راونیسي که چېرته فرضي صدقه یي. والصبر ضیاء، او صبر کول رڼا ده. په صبر باندې موږ ډېرې تفصیلي خبرې کوي، زموږ موضوع دلته صرف دغه ذکر بیانولو، خو دا حدیث ډېر فایدهمند دی. نو زموږ دپاره یو قسمه اوږد نصیحت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه. والقرآن حجة لك او عليك. الله اکبر. قرآن د قیامت پر ورځ ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی. یا ده که دا خبره ډېره لنډه او مختصر ده، خو که شرح او وضاحت ته وله شروع کړو که قرآن یا ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی، او خبره ختمه شو. ستا دپاره دلیل څنګه دی؟ سفارش به کوي هسې چې عمل دې پرې کړی، ځان دې پرې پوه کړی، تلاوت دې کړی، یاد کړی دی، بیا ستا دپاره دلیل دی. او په تا دلیل دی چې کله دې شاته ګزار کړی. او زموږ د قرآن سره داستان ډېر د غم او د افسوس داستان دی. نن سبا جومات ته چې ورننوځي، مصاحفو ته وګورې، ټوله قصه دقه ځي کې تا ته بیانېږي، خو که د عقل خاوند وي. بیا زر بانې جوړه کړي وي، نه جي موبایل کې موږ سره دی، موږ یې موبایل کې ګورو. نو موبایل کې خو به ما ورته وګورو، خو چې د فیسبوک نه، د یوټیوب نه، د ټیک ټاک نه، د دې نه خو خلاص شو که نه، واټساپ نه، دا بعض نیمزوي نه هم که نه. زموږ خو ډېرو خلکو سره ملاقاتونه راځي، ډېرو ځایونو ته تللي یو، عجیبه صفاتو والا ما لیدلي. نو دا مې په کوم ډېر عجیبه لیدلی چې د باو سره سړی کښېني او موبایل لا کړنګ کړی نه وي، ډایري کې راوباسي، لکه روټۍ خوري، لږ صبر وکړه، نه پته نه لګي. دلته موږ ناست یو، قیمتي مجلس دی، وروسته به ورسره نه سبحان الله. دا به څه میسیج یو مخلوق به دته کړی، څه خبره به یې څه به نه وي. او د الله د طرف نه دا دومره میسیج موږ ته راغلي دي، په هغې باندې دوړه پرته وي. یو ورځ یې نه رالو چې ویې ګورو چې آخر زموږ دا رب موږ ته څه وایي. خو ګرځو په علماو پسې چې تپوس دې وکړو چې زموږ دا ژوند ولې داسې لنډ تنګ دی. دا راته وښایه شیخ صاحب چې زما دا ژوند ولې لنډ تنګ دی. نو شیخ صاحب ورته ووایي، وایي هغه په څه چې ژوند پراخه کېږي په هغې باندې خو دوړه پرته ده، هغه ته ګورې نه، ته کولاوی نه، د هغې ته تلاوت نه کوې، په هغې ته ځان پوه کوې نه، په هغې ته عمل نه کوې، نو ژوند کې به د کوم ځای نه خیر راشي. او دا خو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده، زه خپله خبره نه کوم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله وی چې زما د ذکر نه مخ واړو، ذکر کې د قرآن په سر کې راځي چې د دې نه مخ واړو. مخ اړول یوازې دا نه چې ته په ایمان نه راوړې، ایمان دې پرې راوړی دی، خو عمل پرې نه کوې، دا مخ اړول دي. تلاوت یې نه کوې، ترجمې یې نه کوې، چېرته یې رالي نه. فإن له معيشة ضنكا. الله وی دله به زه ژوند ډېر لنډ تنګ کړمه.
دلته مسله واضح نه شو نور اخوا وضاحت ته وکم نور وضاحت ته ضرورت شته که تاسو کې د چا په زړه کې هم دا سوال وکړه دا جواب یې واورئ د الله له طرف نه ولې زما ژوند لنډ تنګ دی هسې ته وګورې چې ستا د قرآن سره معامله څنګه ده بیا ورته پته ولګي بیا ته پوه شوې نو مه ګرځه په علماو پسې د اوږدې اوږدې سفرې کوي او یو ځای نه بل ځای ته ځي او بل ځای نه بل ځای ته ځي او پیسې لګوي صرف د دې تپوس دپاره چې ژوند مې ولې لنډ تنګ دی زه درته مختصر وایم که نه ته خپل حال وګوره د قرآن سره تا ته به جواب میلاو شي چې ستا ژوند ولې لنډ تنګ دی د سره یعنې زه کله ډېر تعجب وکړم د سره مونږ کوشش نه کوو چې دې کې یو صورت یاد کړو چا دا کوشش کړی دی الا من رحمه ربي ډېر لږ ډېر لږ تاسو کې که ما تاسو دا وایو داسې وایم نه دې پرېږدي چې دا خبرې په رازونو کې که اوس مې تپوس وکړي چې تاسو کې کم یو کس کوشش کوي چې لږ ډېر قرآن یاد کړي هغه دې لاس اوچت کړي ډېر عجایبات به ویلی خو بیا راشه زموږ دنیا ته او د جیداد کوشش او د بچو او د دنیا کې د پرمختګ اوهو او دې کیسې دي خو تا چې ته دا کوشش کړی دی چې د اخرنۍ سپاره یاده کړي اخرنۍ دا نورې پرېږده ځه یاره بس دوا کوه نو د دوی دوبار څه کې دوا کې د وچ په وچه جنت ته ننوځي چېرته کوشش دې کړی نه ګوره کله موږ دغه نه ځو دا لیسن دپاره داخله خلک کوي که نه دنیا په هر ملک کې چې کې دا نظام دی نو هغوی یو کتابچه سړي له ورکړي په هغې کې د ګاډي د ډرایوینګ قواعد او قوانین لیکلی شوي نه به یې لیدلي تاسو نو ځان همداسې کلی کړه که چې زموږ سره خو دا قانون نشته نو بیا وایي چې دا دې نه یاد کړي نو ته ټیسټ او امتحان نشي پاس کولی یاره ما په خپلو سترګو لیدلي هغه بې تعلیمه چې نه وله لیکل ورځي نه لوستل ورځي هغه په هفتو هفتو هغې ته ناستې او یادوي یادوي که نه یادوي او یاد شي ورته که نه الله اکبر صرف کامیابي څه ده او که لیسن د سره نه وي څوک دې شړي داسې دي نه هېڅ تندر نه راوځي نه دي که نه که ګاډي ته دې ضرورت راغی بیا لیسن ته ضرورت ته هم که د سره نه دنیوي او جرمانه د باندې لګوي هسې دې کې زموږ معمولي کامیابي د څومره محنت وله کوو امید ده چې زما په دې مثال به ښه پوه شوي او په کوم کتاب یادولو کې او پوه کولو کې چې زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي ده هغه موږ پرېښودلی دی داسې به نه کوو چې یو څو کلمات دې یاد کړو یو ایتونه څو ایتونه یاد کړو کم ځای نه موږ د کامیابي میلاو شي بچو ته یې نه ښایو په خپله یې نه یې زده کوو که کوم ځای کې خوی کېږي هلته مال نه لګوو د هغوی مرسته نه کوو نو موږ څه شو تاسو ماته وایئ موږ څه شو هېڅ نه شو په خپله نه رالو نه یې یادو نه پرې عمل کوو نه ترجمه نه تفسیر بچو ته یې نه ښایو خپلوانو ته کشرانو ته یې نه ښایو او څوک یې چې ښیي د هغوی مرسته نه کوو او څوک یې چې زده کوي د هغوی مرسته نه کوو نو موږ څه شو ستاسو څه خیال دی چې لکه د دې کتاب د نشر و اشاعت دپاره د دې کتاب باندې د خلکو پوه کولو دپاره چې ته بل مذهب والا خلک به راځي هغه به دا کار کوي زما او ستا کار دی خو موږ پرېښودی دی زما او ستا کار دی او موږ شاته وزار کړی پرېښودی چې څوک به یې کوي خلک پوه شي او کار پوه شي نو دا ما ته ونه وایي چې ګورې ما ته نه یادېږي ها ما پرې مثال درکړو پوه شوي به مثال که نه یاره دا زه منم نه نه یې منم بلکل چې یو سړی دې مخلص او محنت وکړي او کوشش وکړي او دته دې قرآن د سره یاد نه شي ډېره برخه به ورته نه یادېږي کیدی شي روان به یې نه شي ویلی کیدی شي خو دا نه منم چې بلکل ورته نه یادېږي ځکه چې ما لیدلي دي دا ما داسې خلک لیدلي دي چې سړي ته دا تمه نه یو هغه هم قرآن یاد کړی نو د دې خپل رب دې کتاب ته واپس شئ کامیابي به په هر ځای کې ومومئ او چې څو پورې دې ته نه یې واپس شوي که نه نو کامیابي به ویې نه او که کومه کامیابي دې مخې ته راځي هغه به عارضي هغه به وقتي توري هسې پې زړه مه خوشحاله وه د همیشه کامیابي
هغه د الله په دې دین کې پرته ده او د الله دین خو تاسو ته واضح دی چې قرآن او حدیث دی. نو قرآن یا ستا دپاره دلیل دی یا پتا دلیل دی. حدیث کې راځي وی قرآن او روژه به د خپل ملګري دپاره د الله سره ماریزې کوي. الله اکبر، ماریزې. نو قرآن به دا وی قرآن چې الله دې ګورې زما د لاسه د شپې د خوب نه دی محرومه پاتې شوی، مانه تهجدي کول تلاوتونه کول. نو څه وی الله وی بخ اچ تاسو څه خیال چې قرآن سپاره شو کې الله به رد کړي. روژه به وی چې الله زما د لاسه دې وږې تږې پاتې شوی دی، د شونډې به یې وچې شوي وي، ښه به یې زړه شوی خوراک څښاک ته شهوت پوره کولو ته زما د لاسه دی بنو. نو څه نو وی الله وی بخه نو چې روژه دله سپاره شو کې او قرآن دله سپاره شو کې. حدیث اخیره کې دی کل الناس یغدو، هر یو انسان سحر را پاسې وځي. خلک کله را پاسې؟ سحر چې را پاسې شي چلو کې وځي خواره شي که نه. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. الله اکبر. نو دا انسان یا ځان د اور نه ازادوي او یا ځان په اور کې ډوبوي، ځان له اوبه ورکوي، تباه کوي. دا ټول خلک چې سحر را پاسي که نه نو دوی دوه کارونه کوي، دریم نشتی. څه؟ یا ځان اور ته ورچوي یا ځان د اور نه ازادوي. اوس دا ستاسو خپله مرضي ده چې څه کوئ. ځان د اور نه ازادول معنی ده چې دی کوشش دا کوي چې نیکیانې وکړي په دغه ورځ، نو چې د اور نه ازاد شي چې ځان تباه کړي هغه په ګناهونو کې نښتوي. نو درېیمه لار بله نشته. موږ چې هر سحر را پاسو که نه نو موږ خپل نفس اخو لازم خرڅوو، خو یا یې خرڅ کړو په بدله کې راته د الله رضا او جنت میلاو شي، او یا یې خرڅ کړو په بدل کې څه والو؟ جهنم والو، د الله ناراضګي والو. اتم ذکر د دریاب د زګ په اندازه ګناهونه به دې ختم شي. ګناهونه مشتي که نه؟ نشتی؟ نو بیا خدای زمونږ ټول لپاره اهم دی. او بیا څومره ګناهونه وایي؟ د دریاب زګ م لیدلی که نه؟ یعنې کله ته ورشي دریاب ته که نه او د بعضو اوبو پورې خبرې په دې بعضو باندې خصوصا چې په دې غاړه ورته ودرېږي ګورې که داسې زګ پرې روان وي ته وایي چې د اوبه تکې سپینې دي هغه ځای کې د دې زګ په اندازه ګناهونه به در الله ختم کړي. او دا نه چې طبیعت ته خراب شي چې یاره دې په بدل کې خو ډېر غټ کار کول غواړي. دا کار ډېر معمولي دی. عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من قال سبحان الله وبحمده، چا چې وی سبحان الله وبحمده پاکی د الله لره سره د ستاینې د هغه نه فی یوم 100 مره، په یو ورځ کې 100 پیرې حطت خطایا رب العالمین به د ګناهونه ورېجي. وان كانت مثل زبد البحر، اگر که دا ګناهونه د دریاب د زګ په اندازه باندې. دا حدیث په صحیح بخاري کې دی، په صحیح مسلم کې دی، امام احمد امام ابن حبان دې ټول راوړی. سم خیال دی. ذکر څه دی؟ سبحان الله وبحمده. یاره 2 سیکنډه وپې لګي، زیاتې که زه 3 میلاویږي تا ته څه. اوس چې ته دا 100 پیرې وې که نه 100 پیرې او ډېر په ارامې وې نو ځم چې د 5 منټو نه راوړي چې بلکل په ارامې وې سبحان الله وبحمده او په دې اندازې نو د یو څو منټو خبره رب العالمین دله دومره ګناهونه بخي لکه د دریاب دې زګ ته ګوره. بیا وی د 4 مریانو غلامانو ازادولو اجر. مری غلام وینځه خو پیژنې که نه چې دا د بل چا په ملکیت کې او ته لاړ شي د هغه سید له او سردار له پیسې ورکړي ازادي کړي. دا څومره ګټه عبادت دی. یو انسان ازادول معمولي عبادت دی. دلته یو نو څه
څلور. موت یې ازادولی شو؟ نه. که په پیسو شي نشو. یو خو موږ ته دا دی چې نن سبا هغه طور طریقه نشته کومه چې پخوا په اکثره دنیا کې وه، غلامان به و، مریان به او که بالپره شي. نو ستا څه خیال دی چې یو انسان په پیسو اخیسته او هغه ازادول دا به معمولي کار وي؟ یو سړی غریب منډه وي چې دوه ټیمه ډوډۍ راته میلاو شو، پاتې لا بیا څلور مریان ازادول. دا ته کولی شي خو یو ذکر دی ووایي. د عمرو بن میمون رضی الله عنه روایت دی، امام بخاري امام مسلم راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. چا چې دا ذکر وي، دې ذکر وضاحت اور سم مخکې کړی دي. 10 مرار لس پیری وي. كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نو ای به دی په شان د هغه چا چې د اسماعیل علیه السلام د بچو نه 4 غلامان او مریان آزاد کړي. اسماعیل علیه السلام د بچو 4. ذکر کوم یو دی؟ وهو على كل شيء قدير. څو پیری؟ لس پیری. لس پیری لکه تا چې 4 غلامان آزاد کړي، ستا خپله مرضي دی چې څومره آزاد؟ 20 پیری دي ووي، 30 پیری دي ووي، 40 پیری دي ووي. بیا وایي چې په جنت کې د ځان دپاره ونه نه هلکه یا وکره ځان دپاره. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته ډېر خوندور روایت دی او دا امام ابن ماجه راوړی دی. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا. رسول صلی الله علیه وسلم زما په خوا تیر شو په دې حال کې چې ما یو بوټی یو ونه کرله. راته وی یا ابا هريره ما الذي تغرس؟ دا څه نهلی؟ وی ما ورته چې غراسا ونه ده یا رسول الله، دا نهلو بوټی دی. وراته وی چې الا ادلک علی غراس خیر من هذا؟ ته چې کوم ونه نهلی د دې نه د غوره ونه کوي. او دغه غراس په دې غوره دی چې په ډېر ناشنا ځای کې به دغه ونه نهلولی کېږي. وی ما ورته چې بله یا رسول الله، ولې نه د الله رسول راته وښایه؟ وی راته وی چې وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. پدې کې په هر یو کلمه یا په هر پیر ویلو سره تا د پاره په جنت کې ونه نهلیږي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حدیث ذکر مخکې تیر شوی درس کې موږ بیان کړو، یاد دی کنه؟ اوله کې ذکر شوی دی، ګوره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا و ما فیها نه خوښ کلمات. بیا دې څلورم ذکر ته وګوره، ګناهونه ریجونکي کلمات. خیال هم دی که نه؟ نو اوس ورسره دا زیاتي که چې په دې به تا دپاره په جنت کې ونه نهلیږي. نو چې اوس یو سړی دا ذکر ووایي یو پیر، هسې سوچ کوئ، ته ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، څه شي یو پیر دی ووایي. دا هغه خوښ کلمات ته ووایي چې هغه پیغمبر ته د دنیا و ما فیها نه غوره دي. دویم، ګناهونه به دې وریږي. دریم، په جنت کې به الله ستا دپاره ونه نهاله کړي. دا په څو پیر ویلو سره؟ یو پیر. چې دا موږ یو پیر نه وایو لوی بدبخته به. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا هغه وظیفې دي چې یقیني دي. ولې یقیني دي؟ مسند دي، ثابت دي. خو سبحان الله شیطان دا بې سنده خبرې سړي ته ډېرې ښایسته کوي. ځکه چې هلته شیطان هم د غوړ، او شیطان ګورئ بدعت ته عامې ګناه نه ډېر خوښوي. سوچ پکې وکړئ او هغه داسې
چې کله ته عامه ګناه کوې نو ته ورته دین نه وې نو یو ورځ به یې پرېږدې خو چې کله د دین په نوم یو کار کې اخته یې او هغه ناروا دی دا ته نه پرېږدي نو د شیطان دا خوښ دی اوس ګوره ته چاته یو صحیح ذکر بیان کړې چې هغه قرآن حدیث نه ثابت دی سلفونه ثابت دی به سټ ګرۍ را ګرۍ داسې مزه وله نه ورکړي خو بیا شروع وکړه راشه نن درته یو ذکر ښیم او داسې به وشي او دغه به وشي او دنیا به بل طرف واوړي او یو لاک پیرې به دا وې او بیا داسې او بیا بسې وبس کې او بیا به روژه نیسي او بیا به یاره دا ویډیو دا بیان به دومره خلک وګوري که نه دومره خلک او هر یو به خپلوانو ته ولیږي او څوک به په ګروپونو کې ور واچوي څوک به لکه راشه وي په لنډه دې بوځي جنت ته ورسه د دغې په ځای چې کله ته دا ووایې چې راشه ګوره مسند ذکر موږ سره شته الحمدلله او معمولي اجر هم نه دی دلته د اجرونه څه کم دي څه بې حسابه اجرونه درته میلاوي دلته شیطان بیا په منځ کې راشي نو تا نه پرېږدي چې ته دې طرف ته توجه ډېره ورکړي هغه طرف ته توجه ډېره نن سبا دغه خلک ډېر زیات شوي دي او زمونږ خصوصا د بر صغیر طرف ته نه دی دغه ملکونه چې کوم دي د پاکستان انډیا او بنګلادیش او بیا دی خو افغانستان دې کې که خپله د دین په نوم ته یو کاروبار کوې که نه او خپله پاڼه او چینل او دا شي نه وینه مخکې کول غواړي په دغې قسمه وظیفې خلکو ته ښایه دا بې دلیله او یا د دم درود په نوم باندې یو ډرامه شروع کړه دم درود شتي خو ما ډرامه ووایي د دم درود په نوم څه شروع کړه ډرامه ته ګوره چې ستا بیا خلک ګوري که نه ګوري دومره خلک به دې ګوري او دا تپوس به څوک نه کوي چې یاره دا د کوم ځای نه راغلی دی څه وایي څه نه وایي مخکې ورځو کې مې یو پروګرام و چېرته سجي کې ما هغه ځای هېر شو پاکستان کې او غټ نوم یې وله ورکړی و چې داسې د دین په نوم مشران را جمع شوي چې ګورم په دې مخکې سیټ کې پکې هغه چوف والا هم ناست دی تعجب مې وکړو چې په کوم ملک کې دی د دیني غټو شخصیاتو کې شمارلی کېږي نو په هغه ملک ته بیا سلام وي چې زمونږ د دیني مشرانو کې چوپ والا هم دی غریب دا هم زمونږ دیني مشر ګڼلی کېږي چې هغه ته په خپله نه الله معلوم دی نه پیغمبر معلوم دی نه توحید نه سنت نو ولټوئ دا اذکار موږ خو ټول دا غواړو بلکې ما په دې کتاب کې د عنوان څه ورکړی د عنوان څه دی معمولی ذکر ډېر اجر دا خو موږ ټول غواړو خو الحمدلله موږ یې غواړو خو په صحیح طریقې غواړو چې نه غواړو چې ته راته کور کې وظیفه جوړه کړې او بیا ماله راکړي او سم هغه ډاکټري وظیفې تې جوړې کړي ډاکټر خلکو ته دوایي نه لیکي سحر به چې دی 50,000 پیرې دا وې او ماښام به 50,000 پیرې دا وې زه یو کس سره ملاو شوی یم هغه له یو مولي صاحب وظیفه ورکړې وه ما تعجب ډېر وکړو چې کله هغه ما ته خپله وظیفه بیان کړه تاسو به ډېر تعجب وکړي او دا اوس زه ملک کې ملاو شوی وم چې کې پروګرام به را ما ته قصه وکړه وظیفه سحر ماښام او د شپې دا ورته څه محدود اذکار ښولي او څه په خاص طریقې سره او 4 ورځو له به لامبې نه یاره ما په دې زه پوه نه شو لامبې به ولې نه چې لامبې نه او ګنده ګرځي را ګرځي نو ګندګي خو د شیطانانو خوښوي خو دا کوم ځای کې تا دا کس را پیدا کړی چې دی په خلکو پابندیانې لګوي چې ته به 4 ورځې لامبې نه ما دې کې خو بیا یو بله مسله راځي وایي څه ما بیا خو چې داسې درته هم ویلی وی چې دا اودس چاردام به هم نه کړې هغې سره په بدن اوبه لګي که نو ګرځه بې لمازه 4 ورځې چې بې لمازه وګرځېدې نو وظیفه به د باندې څه وکړي اثر وکړي او که داسې نه وي نو بیا اثر نه کوي دا هغه ټول کاروبار دی او دکه خلک ګوري او د دوی مسلې اوري او د دوی خواته ځي راځي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي
بیا وایي چې زر نیکیانې ګټل او زر ګناهونه ختمېدل. الله اکبر. هسې څه ناشنا اجرونه الله ورکوي. ها ډېر مهربان رب دی، ډېر مهربان. زر نیکیانې لګي دي او صرف زر نیکیانې نه، زر ګناهونه ختمېدل. حدیث د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی، امام مسلم امام ترمذي راوړی دی. وی كنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناسو. وی راته وی چې ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنه، وی تاسو د دین عاجز یئ چې روزانه زر نیکیانې ګټئ. وی یو تپوس کوونکي تپوس کو چې هلته ناسو كيف يكسب احدنا 1000 حسنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله نو زر نیکیانې به څنګه ګټو؟ معمولي دي زر نیکیانې؟ ډېرې دي. نو تاسو خو روزانه راته وي، دا دې راته ونه وي چې په میاشت کې زر نیکیانې ګټئ، په هفته کې زر نیکیانې ګټئ. تاسو کوئ چې روزانه ورته وي یسبح 100 تسبیح، بس 100 پیرې سبحان الله وایه. فیکتب له 1000 حسنه، دله به الله زر نیکیانې ورکي. او یحط عنه 1000 خطیئه، یا به ترې زر ګناهونه وریجئ. وی به څه 100 پیرې به سبحان الله. او بار 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 درته وایم، تېر شوي درس کې ما څو پیرې دا خبره وکړه چې دا هغه اذکار دي چې نه زموږ نه څه محنت غواړي، نه زموږ وخت پې ضایع کېږي، نه زموږ کاروبار پې بندېږي، نه زموږ کور کې دننه ژوند ترې متاثره کېږي، نه بهر متاثره کېږي. ته په خپل ځي کې که سبق وی طالب علم یې، که کاروبار کې، که تاجري، که مزدوري، که ډاکټري، که انجینیري، که پایلټي، که پوجي، که پولسي، که مولای، که عمي، که جاهلي، که عالم او مفتي، هر څوک یې دا هغه عبادت دی چې ګران نه دی چا لپاره. خپل کار کوه او ورسره وایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نه موږ یو ځای کې ناست وو، دا قصه ډېره لرې نه ده، داسې 3 میاشتې به کېږي 4. هسې د یو سړي کې خیر یې ډېر که نه، نو د سړي توجه کم طرف ته کړي. موږ ناست یو ځای کې ټول عرب کسان یو ځای انتظار هم کوو. دا خپل منځ کې چې دا خبرې اترې شروع شوې او ته څنګه او ښه او د کوم ځای او څنګه 3 کسان. لکه یو بل کس راغی، سیماهم فی وجوه من اثر السجود، چې هغه د مخ نه پته لګېده دیندار. او موږ سره کېناستو، لږ ډېر ګپ شپ هغه موږ سره ولګو، بیا وی الله یادوي الله چې دا وخت قیمتي شي. هسې بیا ما سوچ د هغه دې خبرې ته کوو چې ګوره ده څومره ګټه خیرخواهي زموږ وکړه، زموږ یې دې طرف ته پام کو چې دا کومې خبرې چې تاسو کوئ د دې نه ذکر غوره دی. نو ځکه اکثر ځایونو کې لیکلي مې وي د انتظار دا شیبې دا ډکې که په استغفار سره، په سبحان الله سره، په ذکر سره. بله فایده په دې کې دا ما تجربه کړې خبره راته وکړه، دې کې غټه فایده دا چې د موبایل نه به هم لږ دمه شي، که نه ځان ترې نه دمه کول نه غواړي. د دې بعض نیم خو ارمان وي چې به دې لاسې الپي لګولی او له پاسه به څه ولګي موبایل، چې به دقه شان ورته وي. یا هغه سټینډ نه میلاویږي د موبایل دپاره، هغه هر طرف ته چې تاویږي را تاویږي، چې هغې کې ایښودی او دی د دې جیب سره یا د دې بډې سره تړلی که نه، نو که دی هر طرف ته تاویږي را تاویږي نو موبایل به ورسره موبایل به ورته تاویږي را تاویږي. او بیا چې کړنګ وشي کړنګ. زمونږ ملګری دلته چې و دا درسونو دپاره به دا موبایل لګول، الله دې د روغ صحت ورکړي، علاج دپاره تللی. نو هغه یو ورځ کیسه وکړه، موږ ناست وو، ناشنا خبره وکړه. ما دا خبره کوله، ما موږ ته دا رینګ راغلی نه دومره توجه ورکوو چې په جیب هم لیکو. هغه ما ته وایي شیخ صاحب رینګ خو دې زموږ نه پوره شي، زموږ مقابله د څه سره وي، د دې ټلۍ سره، د رینګ سره، چې دا خو دې زما نه اخري سر ته ورسي، زموږ او د دې ده دومره موږ هیرس کوو که نه. ګوره وړې چېرې دا به زما د خیر خبرې کېدی شي، ګټې خبره به وي، فایده به وي. نو دې ذکر کې زموږ څومره ګټه ده.
او که اوس ماته اوس ته چې خپل موبایل راولې په دې موبایل کې یو سیستم دی یو دغه پکې شته د هغې نه پته لګي چې دی د ورځې څومره موبایل استعمالوي عجایبات عجایبات دا به ویني نو دین کمزوری شي نظر کمزوری شي دماغ کمزوری شي مال لګي د دې په ځای که موږ دا محدود کړو که نه نو ډېره ښه به وي دا چې موږ څه کړو محدود کړو زموږ یو ملګری ما صرف هغه لیدلی چې هغه دا طریقه ډېره محدوده کړې وه دلته وبیا لاړ ملک ته ویزه یې ختمه کړه نو کله نه کله ما هغه چېرته لاړو نو ما به ورته ویل ته موبایل راواله څه کار دی وی موبایل خو ما تورو تیرو ته اچولی یو پیر دوی دا ما ته وایي تورو تیرو ته لکه ما ته څنګه تیرو ته موبایل ور اچوي یې څه مطلب دی وایي زما د موبایل خپل ټیم هغه ټیم چې کله دغه شو که نه بیا وایي زما یو کمره کې را سره یو دراز پروت دی جوور غوندې کېږي تک تور تم دی هغې ته ور واچوو بندې کړه دغه کس ما لیدلی و چې ده ښه پرزول د دې سره کړي وو او ژوند یې هم ښه بیګم نو دا راته زما د یو ملګري په طور د ورور د یو مخلص دوست نصیحت دی چې د دې موبایل د استعمال څه کوي محدودي کوي کار دپاره ټلیفون دپاره ضروري میسیج دپاره صحیح بیان پې اوري دین پې اوري صحیح یو فایدهمند څه پکې ګوري صحیح ده خو نور دا څه کوي سیټ ته یې کوي بس محدودي کوي الله دې زموږ په حال رحم وکړي اوس وایي ګناهونه به درته ماف شي اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی یې الله اکبر میدان جهاد نه تښتېده ګوره ډېره ګټه ګناه ده رسول صلی الله علیه وسلم ګناهونه ذکر کړي دي اووه هغې ته یې موبقات ویلي دي هغه ګناهونه چې انسان لره تباه کوي او د جهنم په دې اور کې ورله ګوپه ورکوي یو پکې دا والتولي یوم الزحف او د جهاد میدان جهاد نه تېښته کول خو دلته تا ته څه وایي څه وایي دلته عنوان کې څه دي ګناهونه به درته ماف کړی شي اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی حدیث دی د بلال ابن یسار ابن زید رضی الله عنه چې دا د رسول صلی وسلم غلام و هغه آزاد کړی و امام ترمذي امام ابو داود راوړی دی وی اگر روایت کی دی سری چې حدثني ابي عن جدي زما پلار زما د نیکه نه دا روایت بیان کړی دی د یسار ابن زید نه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی من قال چا چې دا وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چا چې دا ذکر وی غفر له رب العالمین به دته بخښنه وکړي وان كان قد فر من الزحف اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی کله انسان ته د خپله ګناه بوج شي چې الله به یې وبخي او که نه نو دا استغفار پسې وایه دا یاد کوي ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چاته یاد دی دا جی بل چاہتا آسان ذکر تھے استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه گناہونه برته الله وبخي اگر که د میدان جهاد نه دي تېښته کړي اوس اخره کې تا ته نصیحت کړی دی په دې باندې دا فصل ختم کړی دی نو وی قدرمندو ځان د لوی اجر او د الله د رحمت نه مه محرومه کوئ یو حدیث کې راځي چې دا حدیث د یسیرا رضی الله عنها دی او دا یو زنانه و چې دی هجرت کړی او دا امام ترمذي امام ابو داود راوړی دا وایي قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه زنانو ته یې کړې وه یو څه زنانه ناستې وي رسول وسلم ورته نصیحت کړی و دې نصیحت ته غوږ کېدی علیکن بالتسبیح والتهلیل والتقدیس وی راته یې ووایي چې دا سبحان الله لا اله الا الله او سبحان الله سبحان الملك القدوس دا اذکار ډیر زیات وایي علیکن په عربي کې چې وایي معنی چې راویلی سئ پرې نه دی ټولې د دې په ترجمه کې ته ویلی شي وعقدن بالانامل او دا شمارۍ په ګوتو باندې دې ته غوږ کې زموږ دپاره بله فایدهمنه مسله شمارۍ یې
په ګوتو باندې یا د ګوتو په بندونو باندې فإنهن مسؤولات ځکه چې د قیامت په ورځ به د دې نه تپوس کیږي د دې ګوتو نه د دې بندونو نه مستنطقات او دا به خبرې کوي الله ته ولا تغفلن فتنسین الرحمه او د دې د الله د دې ذکر نه مه غافله کیږي ګینې د الله د رحمت نه به محرومه شي خیالم دې نصیحت ته که نه نصیحت ته چا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مه پرېږده ذکر د الله ګینې الله به دې هیر کړي دا خو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم الله وایي مه کېږئ د هغه چا په شان چې الله یې هېر کړی دی نو الله د هغوی نه د هغوی ځانونه یې هېر او قرآن کې ځای په ځای دا خبره چې قیامت پر ورځ به الله مجرمانو ته وایي چې زما ایتونه درغلي او زما دین درغلی او تا یې هېر کړی موږ نن ته یې هېر کړي نو څوک چې د دې ذکر نه غافله شو رب العالمین به یې هېر کړي معنی ده چې د رحمت نه یې برخه ختمه شوه هدې کې بله فایده دا هم راووته او ما تاسو ته مخکې ذکر کړي چې ذکر به په ګوتو باندې کوې د ګوتو په دې بندونو به یې کوې څنګه به یې کوې موږ هلته وضاحت کړی نو ځکه تسبوت او مشینانو ته ضرورت نشتی تسبیح ګوتۍ د ذکر هغه دا به هغه څوک استعمالوي چې هغه ضرورت یې عمر یې زیات یي دماغ یې کمزوري یادېږي ورته نه هغه دپاره نور د رسول وسلم نه نه ثابت چې هغه دا استعمال کړي دویمه یې دا وی دا به ګویي ورکوي ګویي نو ولې د دومره لوی خیر نه ځان محرومه کوي او تسبیح دې راغستې دی او هغه مشین دې راغستی دی پرېږدي چې دا ګوتې د قیامت په ورځ حل ووایي ښه یو حدیث کې ورسره بیا دا قید هم راغلی چې په ښی لاس نو غوره طریقه دا ده چې ته ذکر وکړې په ښی لاس او په ګس لاس روا دی یعنې که د ګس لاس په ګوتو دې وکړو نو څه ناروا کار دې نه دی کړی خو غوره څه وه ښی لاس بیا وایي ګینې د قیامت په ورځ به دغه مجلس او وخت پسې ارمان او افسوس کوي کم چې د الله د ذکر نه خالي نو بیا یې درته حدیث راوړی دی روایت کې راځي امام ترمذي راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما جلس قوم مجلسا کله چې یو قوم په یو مجلس کې یو بیټک کې کینی لم یذکروا الله فیه او دوی په دې خپله ناسته کې الله را یاد نه کړي ولم یصلوا علی نبیهم او نه په رسول صلی الله باندې درود ووایي الا کان علیهم تره دغه مجلس دغه بیټک به د قیامت په ورځ د دوی دپاره د افسوس او د ندامت ذریعه وګرځي فإن شاء عذبهم که الله وغواړي عذاب به ورله ورکړي وإن شاء غفر لهم او که وغواړي وبه یې بخښي خپل بیټکونه خپل مجلسونه د الله د ذکر نه مه خالي کوئ ګورئ د کاروبار ځای کور بیټک هر ځای چې موبایل او که دې خالي کړو نو حدیث ته ذکر شو چې دغه ناسته دا به د قیامت پر ورځ ستا دپاره د څه ذریعه وګرځي د افسوس ذریعه وګرځي چې ارمان ما په هغه مجلس کې الله یاد کړی نن سبا د بعضو دا مجلسونه چې وینې که نه د سیاست باس به راوالي ملکونه به په یو طرف او بل طرف واړی راواړی که هغه راغلی وی او که دې تلی وی او که دې راغلی وی او دغه راغلی بیا به د تجارت باس رواني بیا به د مزدورۍ پسې روالي د بچو د ښځو باس به روالي د دنیا د ترقۍ باس به روالي په دې ګینټو ناسته کې به ته د الله نوم وانه اورې ته به د رسول صلی الله علیه وسلم نوم وانه اورې په هغه باندې درود وانه اورې چېرته یو ملګری پکې دا ونه وایي چېرې د الله نه ویرې نو لازم په خپله ناسته کې برخه هغه د الله د ذکر د الله د یاد د پیغمبر د یاد وباسي او په خپله ټوله ورځ کې څه وخت هغه د الله د یادولو ورکوئ داسې نه چې دا ورځ دا ځای دا ناسته دا بیټک دا مجلس دا دیره دا ستا دپاره د افسوس ذریعه ونه ګرځي د قیامت په ورځ انشاءالله روان درس کې به شروع کوو د عنوان نه ادعیة متفرقه مختلف دعاګانې او پای کې به شروع د دعا استخاره نه کیږي الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې هر وخت دغه ذکر وکړو او الله رب العزت دې زموږ دا ژبې د الله په نوم او ذکر باندې لمدې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد